سلامونه ملګرو، زه په خپل کلي کې د خوشحال بابا په مزار کې ناست یم. ما سره مشران سبز الله خټک صاحب ناست دی، ارشاد بهیر سره ناست دی، او بیا د دې وخت د نوجوانانو نماینده شاعر، نماینده لیکوال او زما په شاګردانو کې یو ډېر قابل، ډېر تکړه، ډېر زیات د لګن او د محنت والا شاعر چې هغه پښتو سره، پښتونخوا سره، پښتنو سره، د خاورې سره ډېره زیاته مینه کوي. یو بل په هغه کې کمال دا دی چې دومره حاضر دماغه دی چې په انټرویو په دوران کې هم چې چا تر نه انټرویو کړې ده، په هغه دوران کې هم چې چاته سوال کړی دی، د سوال په جواب کې بیا هغه زما شعرونه راوړي دي او زما د شعرونو په دغه کې لباس کې ورته جواب ورکړی دی. دا د هغه کوالټي ده چې هغه موقع مناسبت سره هغه شعر هغه راولي میدان ته او هغه ته یادېږي. او دا خبره ما نن شپږ میاشتې مخکې هم کړې وه چې دا هلک د سعود خاد چې تخبای سره تعلق ساتي، دا هلک دا قابل دی او دا د پښتونخوا ته او د پښتنو ته الله پاک یو انعام ورکړی دی. خو کاش چې موږ د دې خلکو، د دې لیکوالانو، د دې رایټرانو، د دې شاعرانو دا قدر نشته، دا کو نه مونږه. او بیا دا خبره ما د سره مو کړله چې سعوده که چېرې تا کې خپل ټیلنټ هم داسې پاتې شو او تا کې تکبر، غرور او نور څه خبرې رانغلي، لکه څنګه چې دا تاسو ولیدل چې کېږي دا څه کېږي په دې میډیا باندې. زما ډېرو شاګردانو چې هغه بیا مطلب لاړل، بیا هغه ختم شول په خپل عمل سره، خپل کردار سره. که چېرې تا کې دغه خبرې رانغلي نو د تا سره د ما وعده ده او دا تا ته زه ګارنټۍ سره وایم چې ستا دور به د 2026 جنورۍ پورې به انشاءالله ستا دور بل شانې وي، ته به بدل وي، ته به د خلکو په زړونو کې راج کې. نو دا سعود خاد صاحب نن ما سره ناست دی، دا زما ډېر ښه شاګرد دی. یو څو پروګرامونه یې ما وکتل، بیا ډېرو خلکو د کراچۍ نه، کوټ نه، ډي ای خان نه، دیر نه ما پسې میسیجونه وکړل چې یار دا منظر صاحب څوک دی، دا څوک دی. نو دا په زړونو کې راج کول دي، دا د آغاز دی، شروعات دی. زه غواړم چې دی هم داسې پاتې شي، ده کې دغه شی رانه شي، دغه چې کوم تکبر بډایي لوی ده دا پکې رانه شي. سعود خاد صاحب څنګه یې؟ خیرونه دي منظر صاحب، تاسو دعاګانې. ها، شاعري دې کله نه شروع کړې ده؟ سر جي زما خو 15 کاله کېږي د شاعرۍ. جست 15 کاله، سره 15 کاله کېږي. چا نه متاثره شوې؟ ستاسو غزلې ما اورېدلې سر جي، دا ما ډېر انټرویوانو کې مې ویلي دي. ها، او څه کې مې ویلي هغې نه بس هېډ شوي دي لکه. نو ما ډېر انټرویوانو کې ویلي سر جي ستاسو غزل ما اورېدلی و چې کلی دې ډېر ښایسته و خیر که ته مې ونه لیدې، لاړم راغلم چکر یې پکې ولګېد. هغه غزل ما اورېدلی و. بس د هغې نه پس بیا ما شاعري سټارټ کړه، غزلې به مې لیکلې او نو بیا هم ستاسو نمبر را پیدا کړو. بس ته دومره حاضر دماغي څنګه کې یاره؟ زه هم درته حیران شم چې ته एकदम چې څوک درته سوال وکړي نو ته ورته هغه موقع مناسبت سره یا زما شعر یا خپل شعر یا بل شعر دا راولې میدان ته، دا تا ته څنګه یاد شي؟ یادېږي راته سر جي، د خدای کار دی، ښه شعر راته هسې بېسه یادېږي. یعنې دماغ دې فرش دي، تازه دي، یادېږي راته. ښه. او مخکې دې څه خیال دی مطلب شاعري به انشاءالله کې دا به ساتي ځان سره؟ او شاعري خو به کوو سر جي، ولس ته به هم کې، کام ته به هم کې. بالکل. او ما چې کوم خبره وکړه چې دا کامیابي انشاءالله ستا ته نږدې ده نو تا له زړه څه وایي چې ونه خبره هسې ځان نه وکړه، مبالغه وه که نه ټیک ده اوبه شي داسې. او انشاءالله کېږي به سر جي. تاسو خبره ده چې څو ورځې پس به پته ولګي چې څه راټوکئ. او ځمکه بیخي امانتګره ده، کر نه پټېږي. بالکل، دا خو دا خبره صحیح ده. ښه نو ته به دې کام ته دې ولس ته نن څه واورئ؟ یو غزل به ورته ویم سر جي، وایي ما خو ویل که ما په تا مینوي خدایه، ما خو ویل که ما په تا مینوي خدایه، دا اخلی علم خو مې ستا نه هېروي خدایه. واه، ما خو ویل که ما په تا مینوي خدایه، دا اهل علم خو مې تا نه مړوي خدایه. واه چې جانان وخاندي تخلیق ته د حیران پاتې شم، پړم به چې جوړه شي د یار په ننګي خدایه. واه د لیونو په شان د غره له سره چغې وخم، نشته دی په مینه پابندي خدایه. دا شعر ووایه یار. د لیونو په شان د غره له سره چغې وخم، نشته دی په مینه پابندي خدایه. زه ټوله شپه له دروازې نه سترګې نه وباسم، یو چا واده کړی د شپې له به راځي خدایه. زه خپل خلوص ګورم د خلقو بدنیتي خدایه، لمانه نه کېږي بس نوره زندګي خدایه. ډېر خیال په څه خبره یې زمانه دومره زړه تور شوی، نه کوي ما باندې سلام پیغمبري خدایه. د یار د تلو نه پس بیخي په ژوندون نه یم پوخه، د یار د تلو نه پس بیخي په ژوندون نه یم پوخه، ملګري شوي د زمانه امیدي خدایه. ما ښکته کړی وي د یار مخې ته سر سعوده، ما به یو ورځ وجني د خپل خاموشي خدایه. ډېر ښه سعود خاد صاحب، ډېر زبردست.
نو شاعري خو د ماشاءالله زه ګورم هم ما ته تر علیږم کلامونه خپل ډېره ښکلي ده. خو دا بعضې خلک چې کوم تا باندې اعتراض کوي چې دا شاعري ده نه ده دا پردی شاعري ده دی باره کې ته څه وایې لکه دی ته ته څه وایې څه ویل غواړي دا خلک خو به لګیا وي خیر خبرې دي کوي به دنیا داسې چل دی که نه سرجي وایي چې خدای پوه نه کړل که نه موږ یې نه شو پوهولی او ما خو لکه ما ویلي تاسو ته ما ویل چې دا خو زه بار بار یم دا شعر ما یو څو پېرې ویل چې څو ورځې پس به پته ولګي چې څه راټوکئ ځمکه بیخي امانتګره ده کر نه پټېږي کر خو نه پټېږي بالکل او کر خو نه پټېږي او خلک دې لګیا وي لکه زما خبرې دي کوي به سرجي وایي چې کونټۍ روغه وي او مار مړ شي بس پوه شه که نه چې کونټۍ روغه وي او مار مړ شي بس پوه شه که نه لمنې سپینې وي د وخت د بدکردارو خلکو ډېر ښه بس یو کلام یې مړو کې شان سعود خان افیشل زمونږ چینل دی بس که نه چې سعود خان افیشل دا یا ساتئ ملګرو یو څو ورکو خاطرو پسې بتلم راتلمه ځان رانه ورکو آینو پسې بتلم راتلمه په یو څو ورکو خاطرو پسې بتلم راتلمه ځان رانه ورکو آینو پسې بتلم راتلمه بیخي حساس وم ما نه غوښتل چې وبایلم څوک چا چې پرېښودی یم هغو پسې بتلم راتلمه بیخي حساس وم ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی یار بیخي حساس وم ما نه غوښتل چې وبایلم چا چې پرېښودی یم هغو پسې بتلم راتلمه حسن پرستوم په بلا ښکلو مې زړه بایللی و د بره چم په خاطرو پسې بتلم راتلمه او په هر صورت رڼا کولو دا تیاره ذهنونه ځکه د علم خورېدو پسې بتلم راتلمه ځان مې شیندلی او سوده بس په دغې غرض د ړنګ وجود راټولېدو پسې بتلم حد دی ډېر ښه یار ډېر ښه یار اصل کې زه تاسو ته یو خبر وکړم دا خلک چې تا باندې اعتراض کوي چې یاره دا د نه ده که نه نو هغوی ته هم ګرامه نشته دی خلک هم ګرم نه دي ځکه چې تا په ډېر کم عمر کې دومره سخت الفاظ او دومره ټوس دومره زبردست ترتیب سره دومره ښه اسلوب تغزل رنګیني فصاحت او بلاغت خپل کلام ته راوړی دی هغوی ته هم ګرامه نشته خو دا تا کمال دی ټیلنټ دی چې ته زه به درته د خپل شاعري ووایم که نه چې اگه ته ما استاد ګڼې خپل نو تا کې زه هغه خپل رنګونه ډېر زیات وینم تا د ما د کلام نه اثر ډېر زیات اخلي د هغې نه لار اخلي طریقه اخلي اسلوب اخلي تغزل اخلي دا ته ګټه ده او دا د یو ښه تکړه شاګرد نښه ده نو سعود خان صاحب ډېره زیاته مننه الله دې وکړي چې تا ته الله پاک کامیابي درکړي ته په مخ وړاندې لاړ شي او د دې قام د دې ولس خدمت وکړي او ستاسو د اواز دا پیغام دا لر او بر پښتون ته اکثر دا خلک دا ملګري ډېر زیات کمنټسونه ما ته هم راځي چې یاره دا سعود دا هلک چې کوم دی دا نوجوان دا ستاسو شاعري ده دا یوه خبره زه نن زه برملا کوم ثابتوم چې بالکل دا ملګري ناست وو اته کسان لس کسان دله یوه طرحه ورکړله او دوله په څو منټو کې کلام پوره کړو نو دا ثابته ده دا خبره چې بالکل دا زما شاعري نه ده څوک هم پاګلان نه دي چې خپله شاعري بل ته ورکوي چې دا غواړه تو وکړه بالکل نه ده رنګ پې زما ډېر زیات غالب دی او دا د یو اصیل شاګرد نښه ده چې هغه اصیل وي نو هغه به د استاد رنګ اخلي او که هغه کم اصل وي نو هغه به د استاد نه لارې جدا کوي نو دا اصیل دی ښه رنګونه دي پکې زما ډېر زیات رنګونه دي او دا پکې نن دي 2 کاله پس به انشاءالله چې هغه تا ته خلک په کمنټس کې وایي چې دا به سیکنډ منظري دا به سیکنډ منظر نه دا به فرسټ منظري انشاءالله ښه نو الله دې وکړي چې الله دې کامیاب کړي ډېره مننه چې منظر صاحب وایي د هر قدم د لاندې تیله ده کویل ده ګیس دي خیران به شي چې دا خلک په څه غریبانان دي ډېر